الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة خوگو عزت مندو اللہ رب العزت ډیر زیات په مونږ او تاسو باندې احسانات دي د الله انعامات دي خو بختور انسان هغه دی خوش قسمت انسان هغه دی چې هغه ته دا سوچ او فکر راشي چې زه د الله احساناتو شکریه ادا کوم خو د شکریې ادا کولو د الله رب العزت مختلفې طریقې دي کله انسان د الله رب العزت شکریہ ادا کوي نو په زبان باندې ادا کی او د الله رب العزت سره هم کلامی او خبري شروع کی چې الله ستا ډېر شکر دی ستا ډېر احسان دی ستا ډېر په ما باندې انعام دی زه ستا شکریہ ادا کوم دا زبانی طریقے سره شو کله انسان مالی طریقے سره د الله رب العزت شکریہ ادا کوي کم ځای کې چې الله د مال لګول ویلی په هغه ځای کې د مال لګئی
دا مالی طریقې سره د الله رب العزت شکریه ادا کول دي. دریم بدنی طریقې سره عملی طریقې سره د الله رب العزت شکریه ادا کول دي او هغه ادا کیږي په دې طریقه باندې چې تراشی او د الله رب العزت په حضور کی او د الله په تابعدارۍ کی الله ته سجده ولګي، 2 رکعاتو کی منځو کی دارنګي نفلو کی فرضو کی سنتو کی مستحبو کی دا طریقہ دا د الله رب العزت د نعمتونو د شکریه ادا کولو طریقه دا. هر انسان دی په خپل گریوان کې وګوري چې زه د الله د دې نعمتونو د شکریه کومه طریقه مکمل طریقې سره اختیاروم. بس نعمت ته دی مګوري چې د الله په ما باندې څومره نعمتونه دي او د هغې په مقابله کې خپل شکریه د ادایګۍ طریقې ته دی مګوري چې زه څنګه شکریه ادا کوم او په څه طریقې ادا کوم او ماله څومره پکار ده دا شکریه چې زه ادا کوم ماله څومره پکار ده. دا قرآن بار بار دا خبره کړې ده. قرآن فرمای فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العزت فرمائی فاذکرونی اذکرکم، ما یاد کئی نو تاسو بم یاد کما. اللہ یادول سنگ دی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اللہ وی زما شکریہ ادا کنو چی زما شکریہ دے ادا کلنو زدی یاد کلما. ولا تکفرون، زمانا شکری مکوئی. دا قرآن یو زیوئی لقمان حکیم سے التک دا خبر بیانی چې کله بچی ته نصیحت کوي نو په هغه نصیحت کې ورته لقمان حکیم سے به اوسو خبرې بیان کړې دي. اول خبره چې بچی ته نصیحت کوي نو قرآن فرمایي بچی ته وایي اے بچیا انشکر لی ولوالدیکا، چې الله فرمای زما شکریہ ادا کا او د خپل والدینو شکریہ دی ادا کا. انشکر لی ولوالدیک. معلوم ادا شوا چې د الله د نعمتونو شکریہ عملی طور چې ادا کې نو د هغې د ټولو نه بهتره طریقه دا منځ دی. او چې یو بدقسمته سړی هغه منځ نه کوي نو دی د الله شکر گزار بنده چرتم نشي جوړی. د آیات ساته چې دکې د منځ ماده نشته نو دکې د الله د شکر ادا کولو چرتم ماده نشته. ځکه دای د شکریه ادا کولو سرغونه ګرځولې ده
نو منز دا د ادایګۍ د شکریې یو لویه اهمه ذریعه ده. تا باندې الله نعمتونه کړي دي، د الله په نعمتونو باندې ته مالا مالی او ته بیا هم د الله عبادت نه کې، منز نه کې، نو بدبخته بدقسمته ته به د الله شکریه په کوم انداز ادا کې؟ د دې وجې نه الله رب العزت ہر زناور کی د نعمت د شکریه ادا کولو یو طریقې کار ښودی دی چې هغه په خپله طریقه باندې د الله د نعمتونو شکریه ادا کوي. بعضی زناور لګیا دي په ولاړې ادا کوي شکریه د الله رب العزت، بعضی زناور لګیا دي هغه د رکوع په حالت کې دي د الله شکریه ادا کوي، بعضی زناور هغه سر لګولې دی په ځمکه او د الله شکریه ادا کوي. دا شکریه په مختلف قسمه دا زناور د الله ادا کوي. اللہ مسلمان تا انسان تا داس عبادت ورک چې د تمام زناورو د شکریه ادایګۍ طریقې پکې رالی. په ولاړه دی لګیا دی عبادت کوي، قیام کوي، منځ کې ولاړ دی، دا د هغې طریقه راله، رکوع کوي هغه طریقه راله، سجده کوي هغه طریقه راله، قاعده کوي هغه طریقه راله. یعنی د تمام کائناتو چې څومره زناور دي او هغه د الله د نعمتونو شکریه په کم حال کې ادا کوي، الله رب العزت مسلمان ته د هغې د ادایګۍ په 10 منټه کې طریقه غونډه راټوله کړه. او چې بیا یو مسلمان دی او هغه بیا منځ نه کوي، نو هغه په کومه طریقه د ټولو زناورو د طریقو نه د شکریې نه محرومه شه. بهر حال الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د صحیح عبادت کولو توفیق نصیبه کړي، او بیا خاص کر د منځ الله دې مونږ له د دې په صحیح طریقه د ادایګۍ توفیق راکړي. خوږو عزتمندو، اسماعیل علیہ السلام صفات چې کله الله رب العزت په قرآن کې بیانوي او د هغه واقعات ما او تا ته الله را وړاندې کوي، نو د هغې انداز وګوره چې قرآن کم انداز اختیار کړی دی. اللہ رب العزت فرمائی سورہ مریم کے گورام قرآن فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، لگ دے اسماعیل علیہ السلام واقعہ اور حالات پدی کتاب کی رایات کئی قرآن کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن کریم سورہ مریم کی داغی تذکرہ کئی، یاد کئی تاسو پدی کتاب کی قرآن کی واقعات اسماعیل علیہ السلام لگا یاد کئی. اچھا جی تپوسو کا یر واقع صدا مقصد دا خبر صدے اللہ لنڈو الفاظو کی وئی انہو کانا صادق الوعد وکان رسول النبی، انہو کان صادق الوعد د اسماعیل علیہ السلام صفت چی اللہ اڑم بے بیانی نس بیانی صادق الوعد
پخپل وعده کی د الله سره رښتونه پخپل وعده کی د خپل پلار سره رښتونه پخپل وعده کی د مخلوق سره رښتونه صادق الوعد دا عجیب صفت ته ګورئ دا عجیب صفت ده ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام مسلم رحمه الله سلورو طریقو سره دا روایت ذکر کړي ره امام مسلم رحمه الله فرمایي آیت المنافق ثلاثون د منافق انسان درې نښې دي یو نښه دا د امام مسلم رحمه الله فرمایي اذا حدث كذبا کله چې هغه خبرې کوي نو دا هغه خبرې دا به ټولو د دروغو خبرو نه ډکې وي په زبان به یو وي اور په جنان او په زړه باندې به بل وي اذا حدث كذبا کله چې خبرې کوي نو هغه به ټولې دروغ وي دویم علامه بیانوي وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا کله چې وعده وکړي نو د هغې وعدې خلاف کوي که هغه وعده د الله سره کړې ده د هغې هم خلاف کوي که هغه وعده د مخلوق سره ده هغې خلاف کوي نو دا منافق علامه ده وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کله چې امانت ورسره کېښودلی شي نو په هغې کې خیانت کوي دا یې درېیمه علامه ده اور چې کله الله د اسماعیل علیه السلام خبره بیانوي نو قرآن فرمایي انه کان صادق الوعد الله اکبر اسماعیل علیه السلام هغه شخصیت دی صادق الوعد چې هغه رښتونه دی د وعدې پلار سره وعده وکړه هغه رښتیا کړه الله سره وعده کړې وه هغه رښتیا کړه صادق الوعد وکان رسولا نبیا بیا وګورم الله د اسماعیل علیه السلام صفت وی وکان یامر اهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة ودا اسماعیل علیہ السلام عمل کار داو صفت داو یامر اهله بالصلاة چې خپل اهل ته حکم د منځ کولو خپل اهل ته حکم د سکولو د منځ کولو دا داسې یو عجیبه خبره ده چې اسماعیل علیه السلام به څومره دا کړي ځکه الله دا صفت ورکړی دی ګوره په یو ځل دوه ځل باندې انسان ته صفت نه ملاویږي کله چې هغه عمل د خپلې زندګۍ تکرارا نه یې ګرځولی بار بار یې نه یې کړی چې بار بار یو عمل کړی نو د هغې د وجې نه ورته هغه صفت ملاو شي اوس تاسو د دې نه وګورئ معلومه کوي د دې نه دا خبره چې قرآن کله د اسماعیل علیه السلام صفاتو کی صفت بیانوي نو سوی وکان یأمر اهله بالصلاة اسماعیل علیہ السلام یامر صیغه دا استمراری دا د استمرار مانا دا د علماء لیکي ہمیشہ بلگیاو اسماعیل علیہ السلام یامر اهله بالصلاة او دا د کامیابی لومبنی پوړی دا چې کله تا خپل اهل د ځان سره را برابر کا کله تا خپل اهل د ځان سره برابر کا نو دا ستا د کامیابی لومبنی پوړی شوه
ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې ځان ته به ماحول په کور کې برابر اسماعیل علیہ السلام بارک قرآن فرمائل یامر اهله بالصلاة خپل اهل ته د منځ حکم ورکولو شروع به د کم ځای نه کې د خپل کور نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مروا اولادکم بالصلاة تاسو خپل اولاد تام خپلو بچو تام تاسو حکم د سور کوي مروا اولادکم بالصلاة تاسو خپلو بچو ته د منځ حکم ورکوي اہل بتیارے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا چا اللہ رب العزت آغا تک کما خبر کئی سورہ توہا آیت نمبر گورا کم چمنگا لستے و ابتدا کی قرآن کریم الت فرمائی آیت نمبر 132 دے د سورہ توہا شپاڑ سمسی پارا دا اللہ رب العزت جناب رسول اللہ تو فرمائی وامر اہلکا وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا وامر اہلک بالصلاة حکم ورک وخپل اہل تدمنزا واصطبر علیہا خپلم پاغیبا نکلا کسیگا نو اگورام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگیا دے اخبل حل تو منس حکم ورکی وجداد چلا ورطویلیو وامر اہلک بالصلاة اخبل اہل تا دا منس حکم ورکا اسماعیل علیہ السلام یامر اہلہ بالصلاة جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر اہلک بالصلاة دا چکل قرآن ترا دا سر روان کی کنا وسو پیری 700 مرتبہ اللہ دا منز دا کول حکم کڑے دے صراحتاً کنایتاً اشارتاً دلالتاً 700 مرتبہ نو مسلمانا یو خبر چی یو پیروشی یو غیرتی انسان اغیبانی پوشی اے نو که یو پیر سیوانوری نو پا دویم پیر پوشی نو پختانوی درمزل حق دا خود حق نو دری پیری بانی پوشی نو چی تا تا وسو پیری قرآن داویلی دی وسو پیری قرآن داویلی دی چی منس قائم کا نو و مسلمان تا دا وسو پیرون بعد ولی منس قائمینا ولی منس نقائمے دا غستاغ صفت دے پا کم صفت چت پی جندلیشی دا غستاغ صفت دے پا کم صفت چت ممتازی دا غستاغ صفت دے کم صفت چستا دا مسلمانی پہچان گڑلے شوے دے تا خپل صفت پری خودا تا خپل پہچان رکا تا خپل فرق لرے کدم ینزا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ منز گورا منز دے دا یو عام عبادت ندے یو غیر اہم عبادت ندے کد دی پبارکی منگ دا علماء و اقوال او قتل نو سنگ چی دا دی فضائل دی او اللہ رب العزت چی پدی بانے سور کئی نو دا سی پدی پا نکولو اللہ سمر خفکی گی دا دی پا نکولو بانی
الله رب العزت څومره خفه کیږي. ګورې یو عمل داسې وي چې ویره بس د دې دومره فایده نشته، خو یو فایده یې ده، یو فایده یې ده. مونځ داسې عبادت دی، مونځ الله رب العزت څه فرمایي؟ دی آیت ته سوچ وکړه نو تا ته به بلکل چې دی نو هغه دروازې د زړه او د ذهن کلاوي شي. قرآن فرمایي الله رب العزت جناب رسول الله ته دا امر کوي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. خپل اهل ته حکم ورکه د مونځ، پاغي باندې کلک اوسېږه. نو بیا ورپسې وایي لا نسألک رزقا. آیات ته سوچ کوا، لا نسألک رزقا. کت دا بانه کی دنیا کار کی مصروف اومام، د دنیا پر روزگار کې مصروف اوما، د رزق په ګټلو کې مصروف اوما. ځکه دنیا کې نور څه کار دی، خو د رزق ګټلو اسباب ګوري که نه. څوک زمینداره کې لګیا دی د رزق اسباب ځان لا لټوي، څوک دکاندارۍ کې لګیا دی د رزق اسباب لټوي، څوک نوکرۍ کې لګیا دی، څوک مزدورۍ کې لګیا دی د رزق اسباب ځان له لټوي. او دا بانه د ځان د پاره ګرځولې ده، یاره مونځ ځکه نشم کولی، مونځ ته ځکه نشم راتلی، مونځ رانه ځکه پاتې شه. هی هی د الله کتاب وګوره، دا کتاب یوازې دغه زمانې د پاره نو چې کومه زمانه د صحابه کرامو وه، دا زمانہ د نبوت د پاره خاص نو، بلکہ اللہ کتاب تر قیامت پورے راستولے دے. کافتا للناس بشیرا و نذیرا. نو پاغ کیوں گورا قرآن ویلا نسألک رزقا، دا د رزق د گٹلو بانی منگتا مکوا، زستان رزق نغوارما، نحنو نرزقک. الله وی رزق زه درکوم زه. او دلته یو باریکه نکته علما بیانوي، هغه باریکه نکته دا ده چې الله په مونځ پسې د څه ذکر وکړه، وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا. الله وی د دې مونځ په ذریعه تعالی زه د رزق دروازې کلاوما. تبلیغی حضراتو مونږ اورو کنه کلم چې گشتي بیانی یا ملمانه راغلی بل ځاینا، نو مونږ ته څه وایي؟ د مونځ چې کله فایدې بیانوي نو اول دا وایي چې الله په د رزق تنگسیا او پریشانی لري کوي، رزق په الله وسیع کوي. قرآن هم دا وایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. الله وایي زه رزق در کومه د الله بنده، ته ما ته راشه، رزق دې زما په لاس کې دی، ما ته راشه، رزق دې ما سره دی، رزق خو زه در کوم، تا نه خو زه نه غواړم چې مال یې راکا. دینه معلومه شوه چې مونځ دا د هر څه نه اهم دی، دا د هر څه نه اهم دی، د مال او د دولت د ګټلو نه اهم دی، د اولاد نه اهم دی، د والدینو نه اهم دی، د دنیا د روزگار نه اهم دی. او دا ټول قرآن ثابت کړي، دا چې کومې خبرې قرآن ثابت کړي دي. خو الله دې رحم وکړي، موږ په قرآن پوهیږو نه او بیا بل څه وایو. دیو جنا قرآن څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. معنی بانی ځان پوهه کا. قرآن سے فرمائی اے د ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وشي د پاره د منځ می یوم الجمعه پورز د جمعې باندې نو ګره دا منځ دومره هم دے فسعوا الى ذکر الله هر سپریدا فسعوا الى ذکر الله د الله د عبادت متوجی شام وذروا البیع کته لګیای پاغستلو خرڅولو کې تا تګا کولاړ دے ګور بیع ویلې کنا چې تاسې ناستې نو بیا خو بیع نشته که نه اوس تاسې زه ناست یم نو بیع خو نشته بیع په کوم صورت کې راځي چې ګاک درته ولاړ دی او ته ورسره ډیلینګ کې لګیا یې دا والا دا راکا دا دومره شوې دا داسې شوې عین د څه ټیم دی مثال اخیستل خرڅول دې ته بیع ویلی شي نو قرآن په کوم انداز باندې مسلمان پوهیږي خو مسلمان دی الله پوهیږي نو یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة کله چې आवाज وشي د پاره د منځ په ورځ د جمعې باندې فسعوا الى ذکر الله نو د الله ذکر طرف ته متوجه شي وذروا البیع کدا ته ګاک ولاړ دی ستا سره د اخیستلو خرڅولو معامله ده اغام په میانس کې کټ کا پریدا نو دا خشه او که منځ هم دی قرآن خو هر څه پرېږده وذروا البیع چا سره دی ځکه بیع بیا جوړېږي را جوړېږي نه چې یو پیره ګاک لاړ شي نو چې دومره سنسني خیز حالات دي ستا او پاغي کې تا ته الله وایي په دغه سنسني خیز حالاتو کې چې ستا او د هغه بیع روانه ده جوړېږي د اخیستلو خرڅولو مسله را قرآن وایي وذروا البیع دغه ټیم کې هغه بیع او شرا پرېږده حکم خوا لاړ شه فسعوا الى ذکر الله منځ هم شو که کاروبار هم شو ہائے ہائے گورو قرآن فرمائی کله چې ستا بچے لسو کالو ته ورسېده د الله نبی فرمائی او هغه مونځ نه کوي نو وضربوهم علیها خپل بچے د دغه مونځ نه کولو په وجه باندې اوها ولی اوها مونځ نه کوي ستا بچے هم شه که مونځ هم شه بچی سره خو به څومره مینه کوي خو مونځ دومره هم دی چې ستا هغه مینه ناک بچی چې د لسو کالو دی ستا هغه مینه ناک بچی چې ستا د زړه ټوکړه ده د الله نبي وایي هغه له هم ډب ورکه هغه م ووهه ولې مسله د مونځ ده په دې کې کمپرومایز نشته نو بچی هم دی که مونځ هم کاروبار هم دی که مونځ هم ای دارنګې وګوره قرآن کم خبره به مونږ بیانو مونږ ته ډېر په ښایسته ساده انداز قرآن ذهن ته خبره غورځوي کله قرآن فرمایي تاسو پرېږدئ الله لعب او تاسو متوجه شئ د الله نبي وایي تاسو متوجه شئ د الله عبادت ته نو کیل کود هم دی که مونځ هم دی بس دا فیصلې خپله وکړه جواب ستا پخپلا ستا د پاره دا څه کم نه دی الله دې مونږ او تاسو صحیح مونځ گزار جوړ کړي او دا یاد ساتئ ګورئ کله چې په قوم کې په امت کې د مونځ خرابوالی راغی نو په هغه قوم باندې الله مختلف قسمه خطرناک حالات راولي خو الله دې هغه حالاتو نه مونږ وساتي مونږ دې الله ټول مونځ گزاره کړي دعا وکړئ چې الله رب العزت زموږ او ستاسو په حال رحم وکړي الله زموږ مشکلات او پریشانۍ لرې کړي
الله رب العزت منګه صحیح عبادت کوون کی جوړ کی، صحیح منځ کوون کی جوړ کی. الله د کم منځ مطالبه چې تا په قرآن کې کړې ده، په زبان د جناب رسول الله دې کړې ده، اقصې منځ کوون کی منګه جوړ کی، پابندی کوون کی منګه جوړ کی. الله منګ نه کمې کوتا ہے کم کیږي اگر آنا معاف کی. الله منګه پورا طریقې سره ستا عبادت کوون کی جوړ کی. الله څومره بیماران دي، الله شفای کامل عاجل ورته نصیبه کی. څومره مسلمانان بیماران دي، ناس تو حاضرینو کې دي، دارنګ نور زینو کې دي، الله د ټولو صحت کامله عاجله نصیب کی. څومره مسلمانان وفات شوي دي، الله د تمام مسلمانانو مغفرت او بخنه نصیب کی. وصلی الله تعالی